زه شهید سلام د بگن مستقل بشیده مو د دراز راوز ولایم ما په بگن کې څه کوم کور جوړ کړو د مو خدي خپل څه کوم زدتي سنا وغیره بینک نه قوت ادارو نه څه کوم د قرضه واخسته والله لازم قسم په رب سره اوس ساعته دا غواړي په دغه خبرې اقرار کوم چې په مو باندې اوس نقد 10 لک روپۍ قرضه ده خلیحاظ مو قرضه نه کړانډه مو په کور کې لاس تولې سنا بار چات کې مو سره کوم کسر سره او هغه په بوزبې کو شپږ تولې هغه خدي سنا څلور تولې مو خدي سنا لاس تولې سنا ورکړه 2 لک روپۍ مو خپل پلور ته ګور کپان ته خي هغه ورکړه مو خدي څوره سامانو کم سے کم څه کوم د نن زه اویا لاکو نه زیات څه کوم د نقصاني شو مو د زوی سره قرضه اوسه پورې نه ډکوي حکومت څه کوم ده زه ته سپیشل ریکویسټ کوم مزیرت غواړم مهرباني وکړئ شي چې موږ څه کوم ده مو باندې د غور وکړئ شي چې هر طرف نه مو لګېدلي یو هر چا والی یو هر چا سوي یو لہذا مو بینک کې نوکرۍ وه هغه کانټریکټ وه پر منټ دپاره مو عدالت کې کیس وچلو 4 کورونه مو تنخوا باندې 48,000 روپۍ مو خدي تنخوا د هیلث ډپارټمنټ کې LSW ده د تاسو تاسو حکومت ته دا فیل کوم چې زه به 48,000 باندې زه به خپل بچی ته رزق جوړ کوم که زه به د زوی څه کوم د مرمت کوم څوره سامان څوره حساب کتاب ما په 4 ټریکټرو کې راوړې ده نن ما په وی پی کاپي کې واچولو لہذا یو بل کور سامان مو سره چوار شي زه حکومت ته سوال کوم مهنت کوم زرۍ کوم لمن او تاسو کوم د جولای وطنې څخه خدای د پاره زبرو د خدای مو غور وکایو واړه بچی دي اتیاو کال پلور په هغه حالت کې مو بسره ده داسې کاپیرا چوک نه کوي لکه مو سره وشو مهرباني وکړي چې مو نه چوک ریکارډینګ کوي دوه ډېره شکر ادا کوم ډېره مهرباني چې دا راغلو ما کور واوکسي نو زه څه کوم دا کنه هر لیول سره څه کوم د فیل کوم دا موتر زموږ کوم کور کې ویلوړم دوه هیر روپۍ واسه نشته ده لکه څنګه مو د خپل مجبوري تاسو بیان کړه پته 40,000 کې زه څه کوم دا اوس کور وساتم 5 بچي وساتم یغه تعلیم خیال وکم تعلیم اصل وړو کلام په ځای مو بچي بونه خپل څه کوم دغه توپاک رغلی هغه به کوم مرباند رخلی پنجاب څه کوم دغه کلام رخلی هغه کپای کتاب رخلی مو پختونخوا مو قبایل مو وړه مشمول مو ځنه څه کوم دغه تیارو کې پرتی دي مهرباني وکړئ ته سوال کوم مهنت کوم بیا د تزاری کوم لمنه د تنیسا زبرو د خدای مو باندې دا غور وکایو ډیر مجبور حالات کیو د څه وشلو نور مسیح مخته کوم د سوال کوو نور د خدای ته کوم د خیر وکي تاسو کوم دا وسیتونو وسویل چلون کا تاسو یو کولی ولا لا ته مهرباني وکړه کور وکای وسلام